السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. نو محترم پوښتنه کړې ده چې په د خارج کې خو نو د خارج ماحول دی، نو ای موږ چې راووځو روژه مو وي نو قصدن نه ګورو، خو بیا دغه پرتوکشلي په مخه راسي اوس لار د لارې ته ګورو. محترم الله دې رحم وکړي، دا کافران پخوا یې څه غیرتمن وو، دا اوس کافران بیخي بې غیرته شول، دونه بې غیرته شول که د حیواناتو له بې غیرته شول. په د حیواناتو کې دا شته چې دغه په خپله معاینه خوا بدوي، خو دا کافران یې نه بدوي، بس مهاراج چې څنګه له څه راوځي هغه دی د ځان لپاره فخر بولي. دا بیخي وحشیان خلک دي، دا بیخي وحشیان خلک دي، دا کې هېڅ انسانیت نشته چې مسلمانان په خطا وتلي دي، د دنیا پوهان یې بولي، د دنیا ساینسدانان یې بولي. ساینسداني سړی څه کوي؟ محترمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه جریر بن عبدالله رضی الله عنه وایي وسألت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره څخه پوښتنه وکوله عن نظر الفجاعة، د دغه ناڅاپه کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم باره راته وویل مخ دې نه اړوه، دا چې ته روان یې په مخه درله نو خو ستا پام نه دی ورته وکتل شو، نو سترګې راټیټې کړه، دی نو مه کوه چې ته دا سترګې کنجام پسې ورته کاږه چې ته ودرېږه، څنګه رنګ یې وو، څنګه تګ یې وو، هغه دی نو بیا الله نسي، الله خو ستا په زړه خبر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ښځې چې راووځي شیطان ورسره ملګری، شیطان یې ښایسته کوي، نو سترګې کنټرول کوي. نو محترمه په دا ناڅاپه کتل د الله نه نیسي، او دا چې بیا دوباره سترګې پسې ورکږی په هغه دې نو الله نیسي. کوشش وکړئ د خپل قبر دپاره یې وکړئ. کاشکې د خارج خلک نه مړ کېدلی نو به موږ ما یې شوروه که بس پردو ښځو ته ګوري، کالکان ته ګوري، که زناوې کوي نو خوا د نه مري، نو خو ته یې هم مرئ، ته هم هغه تورې خاورې دي، سیده تی به څه بجلي لري، ګیس به لري، څه به اثرتمن یاست، موږ خواران به هغه یو شی را نه لرو، نه به برق لرو، نه به ګیس لرو، نه به نور د ژوند د سهولیات لرو، نو موږ هم مرو، تاسې هم مرئ، تاسو هم راځئ موږ هم درځو. نو چې سره رالو په ورځ قیامت نو بیا معلوم چې ته ودرېږه جرمني وال، برطانیا، کاناډا، امریکا، دوبۍ، دا خیر وه. او که هغه د سارا و په کلي کې هغه وچ شونډان ته د رجمات خرما بیا هم نه درلوده، لاسونه بیا هم په کار پسې تڼاکې وه، مزدور به و، د بل چا غریب به و، هغه خیر دی. او که موږ په یورپ کې ښه ایسي موټر کې ژوند، په ایسي بنګله کې ژوند، که دا خیر دی. خو البته اوس تللي یاست، نو چې تللي یاست ځانونه کنټرول کړئ، د خپل قبر په خاطر دغه لوڼې و خویندې کنټرول کړئ او ځوانان مو کنټرول کړئ. ما د پرون بدبخته زوی د بلجیم څخه پوښتنه کړې ده زنا ځین شوې ده، نو زنا خو نو خود ځین کېده، نو خو هغه له څه پڅه لغړه ده د ده سره یو ځای شوې ده، نو باره خو نو دلته چېرې سړی پاتې کېږي؟ نو چې په روژه کې دی بدبخته زنا کوي، یا بیا نو په خلاص خولو کې څه حالي. مرقات چې شپږم صفحه 255 باب النظر الى المخطوبة. والسلام علیکم ورحمة الله